رانغښتې مو د مټې خلاصوو یې له پیغوره لږ صبر غواړي نوره لږ صبر غواړي نوره هیواد د پرمختګ په لور روان دی لور په لوره لږ صبر غواړي نوره لږ صبر غواړي نوره راځئ چې سره یو شو غاړې ورکړو افغان ورور ته هیواد به کړو راپورته هیواد به کړو راپورته چې هر ځای مینه مینه شي نفرت ورک شي هر لور ته هیواد به کړو راپورته هیواد به کړو راپورته دا د هیواد بچایا ای زما افغان ورورا لږ صبر غواړي نورا لږ صبر غواړي نورا رانغښتې مو د مټې خلاصوو یې له پیغوره لږ صبر غواړي نورا لږ صبر غواړي نورا هیواد د پرمختګ په لور روان دی لور په لوره. د سالنګونو لویه لار د هیواد یوه له مهمو ترانزیتي او اقتصادي لویو لارو څخه ده چې له شمال څخه جنوب او له جنوبي او مرکزي ولایتونو څخه شمال ولایتونو ته د کرنیزو او سوداګریزو توکو په چټک او خوندي لیږد رالېږد کې مهمه ونډه لري. ټولګټه وزارت د یادې لویې لارې اقتصادي او ترانزیتي اهمیت ته په کتو د یادې لویې لارې د ساتنې او څارنې په موخه په خپل تشکیل کې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست لري. یاد ریاست د څه باندې 250 تنه تخنیکي او خدماتي کارکوونکو په لرلو سره د درنو هیوادوالو او موټر چلوونکو د هوسا تګ راتګ په موخه د یادې لویې لارې د شمالي سالنګ، جنوبي سالنګ او تونل د دننه برخو دوامداره ساتنه او څارنه ترسره کوي او 24 ساعته د درنو هیوادوالو په خدمت کې دي. د سالنګونو لویې لارې د ساتنې او څارنې ریاست د زیانمنو شویو برخو د ترمیم، هموارکارۍ، د سړک غاړې ویالو څخه د واورې او رسوبي موادو د پاکولو او دوامداره ساتنې او څارنې چارې پر غاړه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست رئیس محترم حاجي فضل ربی وایي چې په یاده لویه لار د کار د ښه ترسره کیدو په موخه د لوړ تناژ وړونکو وسایطو لپاره مهالویش جوړ شوی چې ټول لوړ تناژ وسایط یې له مخې تګ راتګ کوي او د سالنګونو ریاست پرسونل په ټول توان سره هڅه کوي چې د سالنګونو لویې لارې له ټولو برخو څخه دوامداره ساتنه او څارنه وکړي او درنو هیوادوالو د هوسا تګ راتګ لپاره بشپړې اسانتیاوې رامنځته کړي. اوس فقط د دغه لارې څارنه او ساتنه ده، یعنې په دغه لار باندې موږ عملا جغل اندازي کوو، کمپکشن ورکوو. دغه لاره د هیوادوالو د سهولت لپاره برابر است. د شاخ نه بیا د خنجانه پورې موږ غواړو هغه داغګیرۍ وکړو او د جبل سراج نه چې کوم سپالټي سړک دی هغه هم وکړو. دلته په دغه پروژې چې کومې تطبیقېږي یو مسیر موږ هغوی ته خلاص پرېښی دی، یعنې هغه یو مسیر باندې دوی په خپل نوبت تګ کولی شي. دغه راز د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست رئیس زیاتوي چې په یادو چارو سربیره یې د سالنګونو لویې لارې د وسایطو د تګ راتګ لپاره بدیل مسیر چمتو کړی دی چې ټول لوی او کوچني مسافر وړونکي وسایط له یاد مسیر څخه تګ راتګ کوي. په شمالي سالنګ کې په بدیله لاره باندې حتی ته د سلن موټر وګورې د مسافربري غټ او کوچنی ټول کولی شي تګ وکړي، خو په جنوبي سالنګ کې هغلته مایل زیات دی په هغه ساحه کې او هغه د دروازې محدودیت دی. د تونل او د ګالرۍ په مابین چې کومه دروازه ده په هغه باندې دغه د سلن موټر نشي کولی ووځي. موږ ټولو هیوادوالو ته د اطمینان ورکوو چې دغه مسیر بند نه دی. عملا دوی ګوري، تاسو د کامرې په مخ باندې کېدای شي ویډیوګانې هم اخیستې وي چې دو طرفه موټر روان دي نورمال او د هیڅ نوع اجناسو د قیمتۍ او یا د قحطۍ په رابطه موږ کومه اندېښنه نه لرو. هیوادوالو ته موږ شپه ورځ په خدمت کې ولاړ یو او دغه مسیر به خلاص ساتو. همدارنګه په جنوبي سالنګ کې د سړک هموارکاري جریان لري او په بدیل سړک د یاد ریاست لخوا د خاورو او ګردونو د مخنیوي په موخه دوامداره او پاشي ترسره کیږي. په دې تړاو په جنوبی سالنگ که در ټولګټو وزارت موظف انجینر وایي قسمی که شما مشاهده می‌نمایید همین نقطه هموارکاری ما دستهایی که خراب شده بود یا سرک یک قسمت فرسوده شده بود عملا هموارکاری آغاز شده جهت عبور و مرور بهتر هموطنان ما در این شارع
و ما کوشش میکنیم که همون ساحه‌ای که آسیب داره به زودترین فرصت ترمیم کنیم و برای آماده بسازیم برای عبور هموطنان ما. فعلا که شما مشاهده می‌نمایید ما در قسمت‌های گواره سنگ موقعیت داریم و همکاری ما شروع شده. از همینجا آغاز کردیم به طرف جبل سراج میریم. ان شاءالله تا تصمیم ما در قسمت‌های تاجکان بازار جبل سراج هم موجود داره که او را ترمیم بسازیم و آماده بسازیم برای بهبود شدن وضعیت شهرهای سالنگ. کسایی که رفت آمد میکنن اینا به یک قسمت توجه کنن. زمانی که ما در ساحه کار می داشته باشیم عملا در کار می باشیم برای اشاره نمودن یا توجه بر کارمندای ما کنن، چون در ساحه یک سلسله مشکلات می باشه. سنگ است، چون مردم آسیب نبینه و به جهت بهتر شدن کار و همکاری با ما که خوبتر کار کنیم توجه داشته باشن. په ورته وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د سلنګونو لویې لارې د اساسي بیارغونې کار په دریو برخو کې پیل کړی دی او دا مهال عملا جریان لري. په دې تړاو د جنوبي سلنګ د قراردادي شرکت انجینر وایي موږ هڅه کوو چې د یادې پروژې چارې ژر تر ژره بشپړې کړو. فعلا کارهای ما در بخش سبگرید روان است. انشالله که کوشش به این است که کارها را زودتر خلاص کنیم تا مردم از مشکلاتی که در این مسیر دارن خلاص شوند و فعلا موقعیت ما سالنگ جنوبی است. سالنگ جنوبی است و آماده سازی سبگرید جهت آماده سازی سبگرید جهت پیشبرد طبقات دیگر سرک. دغه پروژه د سرویر په صفت کار کوم په دغه پروژه کې او هر ورځ راځو دلته کار کوو، کوشش کوو چې څومره زر کېږي دغه کار مخته بوځو او تکمیل کړو، ځکه په دغه سرک باندې ډېر زیات بیروبار دی، ډېر رش دی. په دې په خاطر باندې موږ زیات کوشش کوو چې څومره چې زر کېږي دغه پروژه تکمیل کړو. او ایډیا نظر خو همدا دی چې باید کار وشي. سرکونه ډېر مهم دي ځکه سرک چې چیرته وي هلته سهولتونه د سرک سره ډېر زیات سهولتونه راځي، هغه ساحې قیمتي کېږي او په هغه ځای باندې تګ راتګ سهولتونه برابرېږي. نو آینده کې پلان دا دی چې ښه کوشش وکړو او ښه کار وکړو د افغانستان د آینده لپاره او ښه پاخه کارونه وکړو، ځکه دا یو داسې سرک دی چې په دې باندې ډېر لوډ دی، په دې باندې ډېر بیروبار دی او ډېر زیات مالونه ځي راځي پې. د خلکو نه غوښتنه دا ده چې باید موږ سره همکاري وکړي او د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې توجه زیاته وکړي دغه پروژو ته او کار پې وکړي. څومره چې تیزولی شي باید بودیجه ورته برابره کړي تر څو په دې باندې کار تیز کړي او زر تر زره خلاص شي. په یاد لویه لار تلونکي موټر چلونکي د دغې پروژې له چارو خوښي څرګندوي او وایي د اسلامي امارات نه موږ فضل د خدای د ډېر خوشحاله لاره یې راته هواره کړې ده. په ورځ کې 2-3 پیرې او پاشي کوي دغه ځای راته او پاشي کوي. ښه نه خوشحاله یې فضل د خدای ده. خو څه خالي دغه نه وي دغه سالنګ لارې دغه سرکونه یې راته جوړ کړي هغه یې پاخه کړي بیا به انشاءالله چې بیخي نه به بیروباري نه به رشي او ډیر ښه کار راځي. دغسې سرک فی الحال د موږ ډېر ښه د اوله موږ ډېر سالک عوارض کوو ډېر په عذاب و تیږې ډېرې وې پیره کې موږ زره 6 موټر عوارض نه وه شکر ده سره پوخ ده ډېر ښه راخېږي ډېر ښه هېڅ هغه نشته جنجال. د یادې لویې لارې د بیارغونې د کار په جریان کې ګڼ شمېر هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده او هغوی وایي کاری تو خودتون خدا شکر پیشرفته است. اینجا کار میکنیم یک لقمه نان حلال پیدا میکنیم به او خوش هستیم انشالله. افغانستان اینم آرامی خوش هستیم دائم خدای پاک آرامی بده اینم آرامی. د یادونې وړ ده چې د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمدي ساساني د سالنګونو لویې لارې د بېلابېلو برخو له کاري بهیر څخه وخت پر وخت له نږدې لیدنه کړې ده او اړوند مسؤلینو ته یې د کار د چټکتیا غوره کیفیت او پر وخت د بشپړېدو لارښوونې کړې دي. ماتمونا شزړونا مخکیل و په جنگونو کې هم دلته تر پرونا چې ماتمونا شزړونا لا نستا د پدې خار کې دا کونډه خور سر تورا لږ صبر غواړي نورا ران غختې مو دې مټې خلاصوو یې له پیغوره لږ صبر غواړي نوره